ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورکه کړه ای خود غرض دنیا ما نه دلار ورکه کړه ای خود غرض دنیا ما نه دلار ورکه کړه بچا ما ته نه راکې ته ما ته راکې کنه چې زه وخورم نه راکې راکه خورجانې څنګه د ژوند دی په دې اتاق کې اوسېږي دا د اتاق مې یو بد حل دی ورکه داسې بد حل دی په دې چې خاوند مې عملي دی کور کې شی نشته دي ماشومان دي ما نتمن ډوډۍ موډۍ غواړي هغه رانه کوي دا به زه څنګه کوم دا ماشومان دا خو ډوډۍ چې نه وي هغه نه وي نور همداسې یو بل م راسره کومک هغه نشته چې څوک یې راسره وکړي وروره او دا مې حل دی دا مې هغه دی ښه داسې مې نه یو بل داسې هغه راسه نه کوي ورځ ما مسه نه کېږي څنګه چلو کومه ماشومان مې دي خور دغه مرسته د کوم ځای نه کې چې د دې پلار هم نشته د ماشومانو ډوډۍ وغیره مخکې هم دغه ماشومان د کالي مالي ګنډل ما وروره اوس چې دی اوس هر سړی خپله ځان تیاران دی اوس ما ته کالي څوک نه راوړي که 50 روپۍ 100 روپۍ ما هماغه کالي مالي پې هغه کوله په همغې مې ګزاره کوله کالو به ګاډي ما په خپل بچي هغه کوله او خپل وخت خپل هغه مې پې تېروه څنګه چلو اوس وکړمه نو اوس څنګه دی کوم ځینه پیدا کولی شي نه اوس نو کومه دلته بل چا راته لږ وړه راولېږل هلته ناستم په طبي باندې ماشومانو ته په حقه چې سبا یې مو وږي بېګا مو وږي پرون غرمه وږي او دا بارانونه چې دا 5 ورځې وریجې چې نو یو بل راته دا وریجې راوړل هماغه سپینې وریجې به مې پخې کړې درته کې به مې ښودلې غوړېدې ناستې نه هېڅ شی نه و کور کې همدغه به مې ورته هغه کړل نور به مې ورته هغه پخه کړل مثل دغه یې دانه چرګه ما زه به هغه کړم خرڅه کړمه ماشومان ته به پې غرمې ته چې شی هغه کړمه دا خو خورجانې ماشومان هم دي دا خو بیا درنه غواړي بیا به څه کوي څه به وکړم دغه ماشوم دی دغه ماشوم دغه سهار کوي پر هلته اوس ډوډۍ هغه کړله غواړي یې رانه مجبوره نو څنګه چل وکړمه لبندو دغه ماشوم ګورئ چې دغه ماشوم وږی دی په دواړو لاسونو لګیا دی دغه ډوډۍ خوري نو دغه ماشوم وګورئ دغه ماشوم یې لبندو تاسې وګورئ دغه ماشوم څونه وږی دی بچیا ته ډېر وږی شوی ما ته نه راکې بچا ما ته نه راکې ته ما ته راکې که نه چې زه هم وخورم نه راکې راکه ویې خورم ژاړې کو نه وړې بچیا دا خاوند کله کله راځي کور ته داسې که مخکې راشي چې په هغې نه وي نو کور ته هم راځي بیخي کور ته راځي نه هماغسې اشغالي غونته دی او نور دا ماشومان دي چې که مخکې راشي نور هماغسې یو دقیقه ستان هغه کې نور بېرته وتښتېږي ځي نه د ماشومانو سره مینه کوي یا د دې ماشومان هغوی سره هغه کوي یو رقم ته ورسره خوشحاله وي دا هم ورته لار کوي یو رقم ته هر کوي چې څوک وویني وایي ابا دی وایم نه ابا نه دی زوی کاکا دی وایم نو د هغه کې وایي ابا مې لاړ وایو ښه نو دغه بیا ورته دغه ماشومانو ښې وه چې دغه ماشومانو په خاطر دغه میس ډېر مې ورته ویلي ما څنګه ګلالي ګلالي بچا مې دي ولې داسې کوې کور دی زندګي مې ده مالې تاسو خلکو ته وګوره تاسو ته وګوره هغه نه کوي هماغسې نور وځي سره غلی واچي هماغسې نشه کې نور وځي دا خورې دغه د دولت لاس کې ولې نږدې چې دا څو موده بندي شي کیدی شي چې دغه هغه پرېږدي دغه نشه چې دولت هغه یم که نه نور څوک نشته دي که نه دولت ته چې هم چې هغه کړی وی چې موږ یې بسترې کې ښه شي که نه شکر دی بچیان مې دي هغه مې دي زه یم ورشه وګوره څه رقم تیزانونه کړي دي او په دغه غولو کې دغه ځان نخته کړی دی چې په کور کې نه یو دا د اتاق کې یوازې هو په دې اتاق کې یوازې یم ولته نور همسایګان هم راسره دي نور همسایګان هم راسره شته دي بچا ډوډۍ دې وخوړله بچا پلار دې یادېږي پلار دې څنګه دی راغلی نه راځي ستا یادېږي چې پلار دې ریشې څنګ ته دی مینه دې ده پلار سره ولې نشه یې ده هغې تا سره مینه ده ښه څنګ ته د راځي مچي کوي دی نه دې مچي کوي ښه پوډري دی خو پلار ته دې ووایه چې دا مس که پوډر ورته نه وایي مونږ ورته وایي نه بس کوي تا ورته څه ویلي مونږ ورته وایي دا پوډر نور بس که عمل مه کوه نور هغه کوي بچیا ستا پلار یادېږي پرېشه پلار دې یادېږي بچیا څنګه دی پلار دی پوډر څکي تا ورته نه دي ویل چې پرېږده ولې ویلي دي څه دې ورته ویلي مالې دا پوډر بس که نور بس که زموږ
د خور خدمت ته راغلی یم. نو رضیمندو وس مطابق مې څه مرسته هم ورته راوړې ده چې دغه مرسته پې سپارم. نور خورې څه مرسته مې درته راوړې ده چې تر څو دغې ماشومانو ته ورکوه. بچیا خوراکي توکي مې درته راوړي دي ښه چې ته راشې تا لږ څه روپۍ درکړم چې دا بچیا ستا پیسې دي ښه. که زه خبر وی نو ما بسکټ یې رانه وړلې تا د بارتوبه ځي بار کې بسکټ اخلي بچیا ښه ځان ته. دا بچیا وخلی دا ستا بچیا ښه دا وهله پیسې اخلي دا وهله بس دیدي دا وهله پیسې اخلي دا وهله بچیا اوس بېځه دا پیسې به د خور یم دي بسکټ ورته اخلي ښه. د بچیا دا ته وهله دا وهله دا وهلې چې بل ماشومان به تاسې ګوري او پلار به مې یادېږي. دا د ته بچیا صحیح ده. نور خورجانې خوراکي توکي مې هم درته راوړي دي هغه در باندې سپارم. نور عزتمندو راسره اوسئ چې څه خوراکي توکي دي په دغې خور باندې سپارمه. خود غرض دنیا مان دلار ککڑا ای خود غرض دنیا مان دلار ککڑا دورازی منډ د شپې سوچ کا و مستال پارا دورازی منډ د شپې سوچ کا و مستال پارا مان دلار د عبادت د کردگار ورککڑا ای خود غرض دنیا مان دلار ورککڑا ای خود غرض دنیا مان دلار ورککڑا ستا محبت را نرشتا د مور او پلار ورککڑا ای خود غرض دنیا مان دلار ورککڑا ای خود غرض